دلته هیڅ غږ نه اورېدل کېږي، نه د انسان غږ او نه د مرستې کومه چیغه. دلته د ژوند کولو کومه نښه هم نه لیدل کېږي. یوازې باد وي، هغه باد چې د مارګو دښتې شګې له یوې څپې بلې ته وړي. دا د افغانستان د جنوب لویدیځ هغه خاموشه دښته ده چې یوازې زرګونه کیلومتره تشه او سوځېدلې ځمکه لیدل کېږي. د ورځې تودوخه دلته دومره لوړیږي چې هر ګام د ژوند او مرګ ترمنځ واټن لنډوي. خو بیا هم هر کال سلګونه افغان ځوانان د همدې دښتې پر لور روانېږي، نه د سیل او نه هم د ساتیرۍ لپاره، بلکې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره او بس. او د ډیرو ځوانانو مزل همدلته لنډیږي او د همدې شګو لاندې د تل لپاره ورک شي. دا د مارګو دښته ده او د مرګ دښتې په نوم هم مشهوره ده. دلته نه سیوری شته، نه اوبه او نه هم د مرستې لپاره څوک شته. د ورځې سوځونکې ګرمي وي، ماران او لړمان وي او د شپې چوپه خاموشي وي. خو بیا هم دا مرګونې دښته د هغو زرګونو افغان ځوانانو د امید او ناامیدۍ ترمنځ وروستۍ پوله ده چې د ښه ژوند په هیله خپل کورونه پرېږدي. خو هر څوک له دې دښتې ژوندي نه وځي. همدا څو ورځې وړاندې د نیمروز د لالو سیمې د شګو له منځه د 1400 افغان ځوانانو مړي راویستل شول. هغوی څو اونۍ مخکې د ایران پر لور روان شوي وو، خو منزل ته ونه رسېدل. د دوی موټر د مارګو دښتې په منځ کې خرابېږي. موټر چلونکی له یو بل کس سره د اوبو او د ترمیم د وسایلو د راوړلو لپاره ځي. خو په همدې شیبو کې د شګو یو زورور توپان راپورته کېږي. ځوانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر لوري ته منډې وهي، خو لاره ترې ورکېږي. د ورځو تندې، لوږې، سوځونکې ګرمي او ستړیا د دوی ژوند اخلي او همدلته د سوځونکو شګو لاندې کېږي. کله چې موټر چلونکی بیرته راستنېږي، ویني چې هیڅوک هم نسته. له همدې ځایه د لټون عملیات پیلېږي. ورځې تېرېدې خو د ورکو شوو کسانو هیڅ معلومات نه کېدل. نږدې 3 اونۍ وروسته د نیمروز د لالو سیمې په شګو کې د 1400 ځوانانو مړي وموندل شول. د اوږدې مودې لپاره د شګو لاندې د پاتې کېدو له امله د دوی پیژندنه هم سخته وه. تر دې مخکې د 5 نورو ځوانانو مړي هم له همدې دښتو وموندل شول. داسې ویل کېدل چې هغوی د همدې ډلې ملګري وو. خو وروسته معلومه شوه چې دا 5 کسان د بلخ ولایت اوسېدونکي وو او له دې ډلې سره یې هیڅ تړاو نه درلود. د 1400 کسانو ته د 1400 کورنیو هیلې وې چې دوی به خپل منزل ته رسیږي او بیا به خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. دوی د بیکارۍ او د بد اقتصادي مشکلاتو له لاسه خطرناک سفر ته زړه ښه کړی و. عمرونه یې 18 او 20 کاله بیکار او له بیکارۍ ستړي شوي وو. کورنیو یې څو ځله هڅه کړې وه چې مخه یې ونیسي، خو مجبور شول او لاړل. ډیری افغان ځوانان د کار او روزګار د نشتوالي له امله د هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. په وروستیو کلونو کې ایران ته د ویزې ترلاسه کول هم ستونزمن شوي دي. لوړ لګښتونه، سخت شرایط او نور مشکلات ځینې کسان د قاچاقي لارو خطر منلو ته اړ باسي. هغه لارې چې د مسافرو د ژوند تضمین پکې هیڅ نشته. کله چې د افغانستان په اړه د فقر، لوږې او بیکارۍ ارقام او فیصدي د نړیوال بانک، ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف او نور نړیوال بنسټونو لخوا خپریږي، د طالبانو حکومت ډیری وخت دغه ارزونې نه مني. دوی استدلال کوي چې نړیوال بنسټونه د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت تر واقعیت ډیر بحراني انځوروي. د هیواد پرمختګونه او اقتصادي فعالیتونه له پامه غورځوي او یوازې منفي اړخونه برجسته کوي. نو اوس پوښتنه دا ده چې که وضعیت سم ده، نو ولې دا ځوانان د مارګو دغې مرګونې دښتې ته روان دي؟ د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې د افغانستان رسمي بیکاري 13.4% ده.
د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو د خوندیتوب نړیوال سیستم خبرداري ورکوي چې شاوخوا 18 میلیونه افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وايي نږدې 3.7 میلیونه تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د حاد خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي او نږدې 1.3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. نو اوس پوښتنه دا ده چې د نړیوالو بنسټونو دا ارزونه ناسمه ده او یوازې منفي تبلیغات دي، خو دننه په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت څه وایي او دا ځوانان ولې له وطنه ځي؟ له دې معلومیږي چې د خلکو اقتصادي وضعیت بحراني دی. ځوانان له وطنه د هوس لپاره نه ځي، هغوی لوږې پسې اخیستي، د کورنۍ د نفقې پیدا کولو مسؤلیت ورته غاړې ده او فقر پسې اخیستي دي. سمه ده چې دا وضعیت بیروني عوامل هم لري. نړیوال بندیزونه د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل، له نړیوال مالی نظام سره محدودې اړیکې، د نړیوالو مرستو کمیدل، پرله پسې وچکالۍ، خو دننه حاکم نظام خپل مسؤلیت څومره ادا کړی؟ خلک حق لري چې د حاکم نظام د اقتصادي پالیسیو، پریکړو او پلانونو په اړه پوه شي. حاکم نظام تل ویلي چې هیواد کې سراسري امنیت رامنځته شوی، خو خلک غواړي پوه شي چې د امنیت ترڅنګ د دوی لومړنۍ اړتیاوې څومره پوره شوي، د بیکارۍ کچه څومره ټیټه شوې، فقر او لوږه څومره کمه شوې. کله چې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره نشي، یوازې امنیت د بیکارۍ، فقر او لوږې مشکلات نشي حل کولای. که یو پلار تش لاس کور ته ستنېږي او یو ځوان ټوله ورځ د کار په لټه کې وي او بیرته ناهیلی کور ته ستون شي، د هغه لپاره امنیت هیڅ معنا نه لري. په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د بیکارۍ کچه پکې بیخي صفر وي. د نړۍ تر ټولو پرمختللي اقتصادونه هم د بیکارۍ له ستونزې سره مخ دي، خو بریالي حکومتونه بیا هڅه کوي چې د بیکارۍ کچه راټیټه کړي، اقتصاد پیاوړی کړي، پانګونه جلب کړي، د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي، صنعت او تولید پراخ کړي او خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي. نو د افغانستان په اړه هم اساسي پوښتنه دا نه ده چې ولې بیکاري په بشپړه توګه ختمه نشوه. اصلي پوښتنه دا ده چې د بیکارۍ د کمولو لپاره کومه ملي اقتصادي ستراتیژي جوړه شوې ده؟ د ځوانانو لپاره د دوامدارو کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره کوم عملي پروګرامونه پلي شوي دي؟ د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب لپاره کوم مشخص اقدامات شوي دي؟ د صنعت، کرنې، تولید او صادراتو د ودې لپاره کومه اوږدمهاله اقتصادي نقشه عملي شوې ده؟ له نړۍ سره د اقتصادي او سیاسي تعامل د پراخولو لپاره کوم عملي ګامونه اخیستل شوي دي؟ ځکه نن اقتصادي وده یوازې دننه په هیواد کې نه رامنځته کیږي. پانګونه، بانکداري، صادرات، واردات، مالي راکړې ورکړې او د کار بازار دا ټول له نړیوال اقتصاد سره تړلي دي. ډیری اقتصاد پوهان باور لري چې نړۍ سره پراخ اقتصادي تعامل، د بانکي اړیکو عادي کېدل، د پانګوالو د باور زیاتېدل او نړیوالو بازارونو ته لاسرسی د اقتصادي ودې او د کار فرصتونو په زیاتېدو کې مهم رول لوبوي. خلک له حاکم نظام نه پوښتنه کوي د نړیوال اقتصاد تعامل د پراخولو لپاره کوم عملي ګامونه اخیستل شوي دي؟ د افغانستان د اقتصادي انزوا د کمولو لپاره څه شوي دي؟ د پانګوالو د باور د بیرته راګرځولو لپاره کوم اصلاحات رامنځته شوي دي؟ ځکه چې پانګه د باور پر بنسټ حرکت کوي. چې باور وي، پانګه راځي، فابریکې جوړیږي، شرکتونه فعالیت کوي او د کار فرصتونه رامنځته کیږي. خو چې باور کم وي، پانګه هم نه راځي او چې پانګه نه وي، کار هم نه پیدا کیږي. په وروستیو کلونو کې هر ځل چې یوه کوچنۍ یا لویه اقتصادي پروژه په افغانستان کې پرانیستل شوې ده، د حکومت رسنۍ، لسګونه خبریالان او یوټیوبران وربلل شوي څو خلکو ته وښيي چې دا پروژه پرانیستل شوه، کان استخراج شو، سړک جوړ شو، فابریکه فعاله شوه. خو خلک پوښتنه کوي که دا پروژې اغیزمنې دي، نو ولې یې اغیز د افغانانو پر ژوند نه محسوسیږي؟ ولې لا هم فقر، لوږه او بیکاري زیاتیږي؟ ولې لا هم زرګونه افغان ځوانان د کار موندلو لپاره له هیواده وځي؟ ولې لا هم د مارګو په څیر غمیزې تکراریږي؟ د حکومتونو دنده یوازې دا نه ده چې هره ورځ د ستونزو په اړه خلکو ته خبرې وکړي او بس، یا د رامنځته شوو بحرانونو پر وړاندې صرف یو غبرګون وښيي. د حکومتونو اصلي مسؤلیت دا دی چې د ستونزو د حل لپاره اوږدمهاله پلان جوړ کړي، اقتصادي تګلاره رامنځته کړي او داسې پالیسۍ عملي کړي چې د خلکو ژوند حداقل یو څه ورسره ښه شي او د سبا لپاره ورته هیله پیدا سي. حکومت هغه وخت بریالی ګڼل کیږي چې ځوان ته د کار روزګار زمینه برابره کړي، پلار ته ډاډ ورکړي چې نور مجبور نشي چې خپل زوی د مارګو دښتې ته ولیږي، پانګوالو ته داسې چاپیریال برابر کړي چې په ښه زړه پانګونه وکړي، سوداګرو ته د سوداګرۍ ښه چاپیریال برابر کړي، کروندګرو ته بازار پیدا کړي او هرې کورنۍ ته دا احساس ورکړي چې د هیواد دننه د عزت، کار او د راتلونکي لپاره فرصتونه موجود دي.
اقتصاد په شعارونو وده نه کوي، اقتصاد په تبلیغاتو نه پیاوړی کیږي، اقتصاد د اعتماد، قانون، روښانه تګلارو، پانګونې، تولید، سوداګرۍ او مدیریت له لارې وده کوي. خلک نه غواړي یوازې واوري چې پلانۍ پروژه پرانیستل شوه. خلک غواړي د هغې پروژې اغېز پر خپل ژوند وویني. خلک نه غواړي یوازې د قاچاقي لارو د تړل کېدو خبر واوري، ځکه د قاچاقي لارو تړل بیکاري نه ختموي، لوږه نه راکموي، فقر له منځه نه وړي. که همدا نن دغه لارې تړل کېږي چې کار او روزګار نه وي، همدا سبا ځوانان یو بله لار د ځان لپاره پیدا کوي او له وطنه وځي. تر هغه چې دا وضعیت همداسې وي او حکومت د دې وضعیت د بدلون لپاره همداسې قرار ناست وي او صرف یې ننداره کوي، نو د مارګو د دښتې کیسه به همداسې بار بار تکرارېږي. دعا کوم مورګیانې مرمه، دعا کوئ ټوله غیبتي وساتئ. زه ډول نه لرم چې بج دې سمه، که زما یادګاري وطۍ ته ورسېده ټول به ما ته حق پل کوي. زه خو په یو دام کې وختم، ټوله مې یادېږي. زکندن سبلۍ مې جونې آیاته یو پیغام ګالمه، یو پیغام پرېږدمه، سر کې راپورته